السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ګران دوستانو، زه یم محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ما د فیسبوک پیج په اړه لږ څه معلومات راوړي دي چې څنګه کولی شو فیسبوک پیج ته یوزر نیم بدل کړو او فیسبوک پیج ته اډمن اضافه کړو، یعنې بل نفر ورته اضافه کړو چې زموږ سره په پیج کې کار وکړي. دغه طریقه به د ویډیو کې زده کوو نن. نو راځو ویډیو شروع کوو. ویډیو د شروع کېدو د مخه مو ملګرو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو د ویډیو لاندې سور بټن در سره کلیک کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن یعنې ګونګړي نښان باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر زر ورسیږي او ویډیو هم زر زر سره لایک کړئ. ملګرو، راځو او فیسبوک اوپن کوو. تاسو به هغه آیډي اوپن کړئ چې ستاسو پیج پکې وي. دغه د زما خپل فیسبوک پاڼه چې د ژوند معلوماتو په اړه دی، نو دغه تاسو د سره لایک کړئ او فالو کړئ چې تاسو زه نوي نوي معلومات درته پکې اپلوډ کړم. نو دغه ته زه غواړم چې دغه یوزر نیم بدل کړم. دغه یوزر نیم تاسو ته ښکاري د انفورمیشن 90 دغه دی. نو دغه نوم څنګه بدلولی شو؟ له ما څخه ځینې ملګرو پوښتنه کړې وه چې دغه نوم بدلولو باره کې موږ ته یوه ویډیو جوړه کړه. نو دلته به تاسو ته د په دې سر کې ښکاري دغه ایډیټ پیج د قلم نشان، په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته هغه راسي پیج هیډر. په دې پیج هیډر باندې بیا کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته د فیسبوک دا رقم صفحه راسي او دلته به تاسو په دغه یوزر نیم باندې به کلیک وکړئ. په دیم چې کله کلیک وکړ دوستانو، په دیم چې کله کلیک وکړ دلته ستاسو یوزر نیم راوړئ. نو دغه یوزر نیم څنګه بدلولی شو؟ تاسو به دغه خانه باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو ټول ډیلیټ کړئ یا ختم کړئ. دلته زه ورته لیکم د ژوند معلومات، لایف معلومات ورته لیکم، لایف انفورمیشن. دا چې کله ولیکو دوستانو، دلته به تاسو دغه فاصله نه ورکوئ، دا فاصله به تاسو ورڅخه لرې کړئ او دلته به ورته زه یو ولیکم، یعنې لایف انفورمیشن 1. نو دغه دی ستاسو دلته هر ډول نیم چې تاسو غواړئ یوزر نیم هغه ورته ولیکئ. بیا په دې ذریعه سره تاسو هر څوک ستاسو د فیسبوک پیج سرچ وکړي په فیسبوک کې نو ستاسو آیډي به هغه ټول د مخې ستاسو آیډي به ورته راوړي. که په سرچ کې ولیکي که نه، لکه اوس ماسې ورکړو لایف انفورمیشن، دا چې په سرچ کې ولیکي ستاسو آیډي به راوړي. نو په کریټ یوزر نیم باندې به کلیک وکړئ نو دغه یوزر نیم به بدل شي. دوستانو، دغه دی یو آر آل سیټ. دغه دی دوستانو زموږ د فیسبوک پیج یوزر نیم بدل شو. نو دا زه اوس ریفریش کوم او تاسو ته دلته ښکاري لایف انفورمیشن 1. دغه دی زموږ د فیسبوک د پیج هغه یوزر نیم بدل شو. نو دوهم هغه طریقه چې وکړه نه، هغه به تاسو ته مخ ویلو چې څنګه کولی شو د فیسبوک آیډي ته اډمین زیات کړو. نو کله چې پیج اوپن کړئ په د سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. تاسو سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو راوړئ پیج رولز، په دې بیا کلیک وکړئ. دلته ستاسو آیډي راوړئ چې دې کې څو اډمینان دي. نو دلته زه فی الحال زما یو اکاونټ دی چې زه بل څوک اډمین نه لرم. دلته به تاسو په ایډ پرسن ټو پیج په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ دلته به تاسو په لومړۍ د پاس سرچ خانه کې به د هغه کس نوم ورته ولیکئ چې کوم کس تاسو غواړئ هغه آیډي اډمین کړئ، یعنې زیاته یې کړئ. نو زه هغه نوم ورته لیکم. نو دغه دی زما خپل د ملګري آیډي مې ورته سرچ کړه. نو دغه باندې زه کلیک کوم. دوستانو، دلته تاسو ته چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو ته راسي دستي هغه راوړي ایډیټور. تاسو کوشش کوئ چې ایډیټور انتخاب کړئ او داسې لاندې نور اپشن دي که دغه تاسو انتخاب کړئ. ایډمین هېڅکله مه انتخابوئ. ایډمین هغه وخت انتخاب کړئ چې ستاسو ډېر نږدې ملګری وي، که نه چې باور په ولرئ. که تاسو هغه ایډمین انتخاب کړئ نو کولی شي ستاسو دغه پیج غلا کړي، یعنې ستاسو له آیډي څخه هم باسلی شي.
زه دلته ورته هغه انتخاب کوم د اډمین. تاسو دلته ایډیټور انتخاب کولی شئ او مونډریټور هم انتخاب کولی شئ، یو دا اپشن نورې هم دي، انالایست دی که نه موډریټر دی، دا هر یو چې تاسو غواړئ هغه ورته انتخاب کولی شئ. لکه زه چې اوس دلته ما ایډیټور انتخاب کړ او په ایډ باندې به زه کلیک وکړم. اوس هغه ته یو میسیج ځي، دغه دی هغه ته یو میسیج ځي چې تاسو ته یو پیج تاسو په دې پیج کې اډمین سوي ایډیټر سوي یې که نه، نو هغه ته یو میسیج لاړ. نو زه اوس بل اکاونټ ته ځم د دې ملګري اکاونټ ته چې دغه پیج کې هم زه هغه سمه ایډیټر سمه، نو زه بل اکاونټ راخلاصوم. که تاسو غواړئ چې دا بیرته کینسل کړئ په زر باندې به کلیک وکړئ، دا بیرته کینسل کېږي. زه بل آی ډي اوپن کوم. دغه دوستانو زه خپل هغه اکاونټ ته رالم او دلته بي کوم آن ایډیټور اپ د ژوند معلومات کوم پیج نوم تاسو راځي. نو په دغه باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته د هغه پیج هغه راغلی میسیج راغلی که نه. که تاسو غواړئ چې دغه پیج کې تاسو هم ایډیټور سئ یعنې داخل سئ، تاسو به په ایکسپټ باندې به کلیک وکړئ. که غواړئ چې لرې کړئ زه نه غواړم، یعنې مثال زه نه غواړم که نه ډسلاین باندې به کلیک وکړئ. زه دا اوس ایکسپټ کوم او زه به هم په دې پیج کې ایډیټور سمه. نو دوستان تاسو ته ښکارېږي چې دې پیج کې زه اوس ایډیټور سمه، دغه پیج کې هم زه اوس کار کولی شم. دوهم اکاونټ دغه و د پیج په اړه معلومات چې تاسو ته ما درکړل. نو هیله لرم چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شوې وي. د هغو ملګرو مشکل به هم حل سوی وي چې هغه وویل چې موږ ته د فیسبوک یوزر نیم بدلولو په باره کې لږ معلومات راکړه او ایډمین زیاتولو په باره کې معلومات راکړه. نو دغه د ویډیو د هغو لپاره ده څوک چې ایډمین زیاتوي خپل د فیسبوک پیج لپاره او یا څوک یوزر نیم بدلوي. نو دوستانو هیله لرم چې دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي. ویډیو درسره ضرور لایک کړئ او نور ملګرو پورې هم ورسوئ. تر بل ویډیو پورې الله په امان، ښې چارې، ښه وختونه. الله